شحمیات څه ته ویل کیږي؟ شحمیات د هغو دریو لویو مغذي موادو څخه شمیرل کیږي چې د بدن د انرژۍ د تولید په برخه کې د پام وړ رول لري. شحمیات د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. په ټوله کې له 20 څخه تر 35 سلنه پورې د انسان د وجود ورځنۍ انرژي برابروي. 1 ګرام شحمیات 9 کالوري لري چې دا شمیره له پروټین او کاربوهایدریت څخه 2 برابره لوړه ده. په ټوله کې شحمیات د حجرو، هورمونونو او د بافتونو په روغتیا کې د پام وړ رول لري. که څه هم شحمیات په بدن کې د انرژۍ د تولید اصلي سرچینه بلل کیږي، خو په ورته وخت کې نورې ډېرې دندې او فعالیتونه هم ترسره کوي. د بیلګې په توګه د هغو ویټامینونو لکه د A، K، E او D ویټامین چې په شحمیاتو کې منحل کیږي د پام وړ رول لري. شحمیات د پوستکي او عضلو ترمنځ د تودوخې یوه ماده رامنځته کوي او ترڅنګ یې د بدن د تودوخې درجه هم تنظیموي. شحمیات د زړه، ځیګر او پښتورګو شاوخوا د ساتنې یو پوښ جوړوي او همدارنګه د پوستکي د سالمې ساتنې په برخه کې هم د پام وړ رول لري. شحمیات د حجرو د غشاوو یا د پوښ په جوړېدو کې هم حیاتي ونډه لري. په ټوله کې ویلی شو چې شحمیات په 3 ډوله دي: اشباع شوي شحمیات، غیر اشباع شوي شحمیات، ترانس یا پروسس شوي شحمیات. اشباع شوي شحمیات چې تر ډیره په غوښه، پنیر، مسکه او په ناریال کې پیدا کیږي چې د بد کلسترول کچه لوړوي او همدارنګه د ښه کلسترول کچه راټیټوي. په همدې اساس د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنه کوي چې له اشباع شویو شحمیاتو له سرچینې څخه د بدن د ترلاسه شویو شحمیاتو کچه باید له 10 سلنې څخه زیاته نه وي. خو ترانس یا پروسس شوي شحمیات چې کیک، کلچې، چاکلیټ، نبات، آیسکریم کې پیدا کیږي، دا هم بد کلسترول لوړوي او ښه کلسترول ټیټوي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندیز له مخې چې له دې ډول شحمیاتو باید هیڅ استفاده ونه شي او که کیږي هم باید د بدن د ترلاسه شویو شحمیاتو له مخې له 1 سلنې څخه زیاته نه وي. غیر اشباع شوي شحمیات چې په زیتون، اوکاډو، ماهي، مغزونو او دانه لرونکو حبوباتو کې پیدا کیږي چې موږ ته د مړښت احساس او دوامداره انرژي راکوي او همدارنګه د زیات خوراک مخنیوی کوي. په بدن کې د شحمیاتو کمښت زیان لري، خو په ورته مهال باید له ډیرو شحمیاتو څخه هم باید ډډه وکړو. د وروستۍ خبرې په توګه باید ووایو چې له ترانس شحمیاتو څخه ګټه مه اخلئ او که یې کاروئ هم بیخي لږ یې وکاروئ. د اشباع شویو شحمیاتو کارونه هم راټیټه کړئ او پر ځای یې سالم یا غیر اشباع شحمیات وکاروئ. دا سپارښتنه هم کیږي چې د دې شحمیاتو په کارونه کې باید افراط ونه کړئ. خوښ او سوکاله اوسئ.